مورې مورې خدای خبر چې دا مور مې چېرته لاړه. خیر شیخان زه څو ورځو نه ګورم چې ته روزانه دلته راځې او زموږ جونګړو ته ګورې. نه نه زه دې جونګړو ته نه ګورم، زه خو تا ته ګورم، د الله تعالی دې شاهکار ته ګورم. په خټو کې پروت دی لال ته ګورم، په ډیران باندې پروت دی ګلاب ته ګورم. دا څه صبر خان؟ بیم غږومه بیمه ستا په لاس کې خو بیم نشته، ټوکې ولې کوې؟ لیونۍ زه تا سره مینه کوم مینه، او د کله نه مې چې ته لیدلې زما په زړه کې دې کور کړی. مونږ په ځمکه ښه یو خان، اسمان ته مخ یې جوه. مونږ جونګړو کې اوسېږو او په پوزکو باندې سملو. تاسو خانان یې او موږ ستاسو غوندې کې د خانانو د نوکرانو برابر خلک یو. موږ خو تاسو ته بوچت نظر کتیم نشو خان. راځه نو نیفر چې ځو. نیلوفر زه رښتیا سره ډېره مینه کوم. ته دروغ وایې. خان مینه خو زم تا سره ډېره کوم، خو څه وکړم غریب یم که نه، غریبانان سره خوبونه لیدی شي کم چې چرې نشي رشا کېدی. زه به یوه ورځ دا خوبونه په حقیقت کې بدلوم، تا نه به خپله ناوې جوړوم او په سره جوړه کې به دې دې کور ته راولم. مولوي بچې زما د یو بدل لور د لندن لاره روانه ده، تعلیم یې اخره کړو. دا خو ډېره ښه خبره ده حاجي، خو د دې خبرې ما سره څه تعلق؟ ستا تعلق شته بچی، څنګه چې هغه لندن نه واپس راشي نو سره د مور او پلاره به مونږ کره راځي. هغه څه ده؟ ستا کتو ده. بچی مونږ غواړو چې تاسو یو بل ووینئ، یو بل وپېژنئ چې مونږ د واده نیټه کېږدو که نه. نه مورې نه، دومره زر دا فیصله مه کوئ. څه مطلب دی ستا؟ دا چې زه لا واده کول نه غواړم. ولې بچی ولې واده کول نه غواړې؟ مورې زه بچی د مرګو د جون هیڅ پته نه لګي او بیا موږ غواړو چې ستا په سر د واده څېره ووینو، په دې کور کې ستا واړه واړه بچي ووینو. نه نه مورې، ته تلو خبرې مه کوه، دا خو د الله کارونه دي چې څوک به مخکې ځي او څوک به وروسته. بس تاسو حوصله ساتئ، انشاءالله ډېر ژر به راباندې دا زیری وکړو. جواب را نه کړو، همدغسې لاړه. تاسو فکر مه کوئ،
زه به ته تپوس وکړم. ستاسو طبیعت ټیک نه دی، راځئ آرام وکړئ. لګا سره چرته ده ګورا زدایا ما یاد څنګه له ګورا خیر په خیر ټیک ټاک یا لګا بنده کې دا جواری ولې چې دا زما په یاد باندې بدل لګي شابه کینه ګورا کینه لګا جمالیا نن دې سوره وګټلې خاور مې وګټلې روزانه لاک او 2 لکه بیلمه او دا حال مې جوړ شو. یارو پرېږدې دی که نه په تا څه سخته ده چېرته یې پرېښودی شي یار دا جوهرګران نه دي دا خپل مال حال پوله پټې هر څه په دې امید باندې بیلي چې کله خو به یې راسر کړو که نه خو راسر کېږي نه توبه یا لکه لاړ څه څه د چیو میو بندوبست وکړه که نه ډېره ښه نیکه یرګه سراج تا ته د خوشحالۍ یوه خبره کوم یار وایه که نه ګوره خبره څه ده زه واده کوم نه مړه ته واده ته تیار شوې او که نه یار خو سراجه ته به زما یو مرسته کوې ته حکم کوه یار زه ستا سره اوږه په اوږه باندې ولاړ یم خو دا راته ووایه چې زمونږ ورندار د کم خان لور ده او په کومه بنګله کې اوسېږي نه اشنا دا د خان لور نه ده خو د یو غریب مور او پلار لور ده هغه په محل کې نه اوسي په جونګړه کې اوسي په جونګړه کې اچنګړی ده چنګړی هغه مچې داسې دي څه نیلوفره جی موري راشه نور دې دا سودارونه دا دننه یوسه سنبالې کا لالا ما دې د بنګړي روړل پورې سبا به تنخوا میلاو شي بیا به راوړم خو اوس به بنګړو سره سره مال کریم او پوډر هم روړي دا وګوره څنګه توره شوم زموږ په مخونو د غریبۍ چاپ لګېدل دا نشي سپینېدی تا د واده نه انکار وکړو ښه ده ونکل بچي تا ته خو پته ده چې ستا پلار د زړه مریض دی او که په هغه څه وشو نو مورې دا زما مجبوري ده ستا دا مجبوري به د دې کور خوشحالۍ په غم کې بدل کړي د دې نه مخکې مورې چې د دې کور خوشحالۍ په غم کې بدل شي زه به دا کور پرېږدم ما ته پته ده چې ستا په خوله کې ستا ژبه نه ته د حاجي ژبه خبرې کوې څنګه چې ته مجبور یې همدغسې زه مجبور یم ما ته پته ده چې ته به مې دا ځای رضا کړې ولې مورې چې زه د هغه جینۍ نه بغیر بل چا سره واده نه شم کولی داوسا تا ته خو پته وي چې ګوهر د واده نه ولې انکار وکړه څومره منې کړه خو دومره راته پته لګي نن سبا هلکه لیونیو ځان سره خبرې کوي ګوهره تا ماله څه جواب رانه دا حاجي ما مور بیبي ته ویلي زه ستا د خولې نه اورېدل غواړم ګوره دا حاجي وایي اولاد چې ځوان شي نو هغه سره ضد نه وي پکار زه به ستاسو هره خبره ومنم ستاسو د حکم مخې ته به سر ټیټ کړم خو دا حاجي بیا به ټول عمر لکه د طوطي په پنجره کې بند شم وزرې به وام خو بار به نشم وتی ګوهره
سمارور زما د واده تیاری کوي. ته به ورته ها وکړې، ته به د بل په ډولۍ کې کښېنې. زه بې وسه یم. د مور او د ورور په مخ کې زه هېڅ هم نشم ویلی. ښځه بیا به زه ډېر زر خپله مور ستا او د خپل رشتې دپاره تاسو کره درلودم. خو ها که چېرته ستا ورور ورته انکار وکړو نو بیا انکار نشي کولی ځکه چې زما د ورور زه ډېره زیاته خوښ یم او د مور خو مې د ورور نه هم زه زیاته خوښ یم.
لا په نظر د یو غم خور ګورو د سترګو جنګ کو جانانا 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 د ګوهر واده به کېږي صرف همبر سره دا زما اخري فیصله ده خپله فیصله بدله کړه د ګوهر پلاره زمونږ زوی ډېر ضدي دی هغه به خپله خبره په موږ مني که هغه ضدي دی نو زه هغه نه غټ ضدي یم هغه زما زوی دی زما پلار دی نه جوړېږي د نن سبا اولاد په مخ کې مور پلار بېوسه دي خو زه بېوسه نه یم زه خپله فیصله چا یې بدله نه کړم ګوهره بچی زه ستا خفګان نشم لیدی د مور زړه ډېر کمزوري وي د اولاد د سترګو نه چې یو اوښکه څاڅي نو د مور د زړه نه وینې څڅېږي زه څه وکړم عمر دا چې خو زما په خپو کې سوالونه یې واچولې اوس یې نه ماتولی شم او نه یې ساتلی شم بچی ته په خپله مرضۍ واده وکړه چې یو ځل ستا ناوې دې کور ته راشي نو ستا پلار به په خپله ومني رښتیا مورې زه ستا مور یم او زه ستا خوشحالي لیدل غواړم نو بیا مورې ته به ما سره هلته لاړه شي که نه 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 بچی زه تا سره نشم تللی که ستا پلار ته پتو لګېده نو هغه به ما ته کور وباسي ته ځان سره نور څوک بوځه ښه نه یار زه داسې کار نشم کولی یو ښځه ذات خو د سړو کپړې اچولی شي خو سړی د ښځو کپړې نشي اچولی او بیا زما غونده کې سړی او بیا ما ته وایي چې زما مور جوړ شه او رښتې هلته لاړ شه یار ګوره ما ته وګوره د امرود په موسم کې زه په تا باندې امونه خورم که نه خورم که نه ته چې جیل ته لاړ شي یا تاڼې ته لاړ شي زه دې په عزت رابار کوم او که نه ستا په ځای سودخوروره لکونه روپۍ زه ورکوم او که نه بلکل ورکې نو ته زما دومره کار نشي کولی یار زه ګوره یار ته به یې څه یاد ساتې ستا د احسانونو په بدل کې به د یو ورکوټه شان احسان در باندې زم وکړم په ما به یو احسان کې چې په ما به چېرې احسان نه کې بس ما له دا یو وړوکی کار نه خو دا راته ووایه چې د هغه جنۍ نوم څه دی نیلوفر مورې چای دله پخېږم نه بچي زړه ته مې نه کېږي ټیک ده ما ته وګوره هغه مخامخ دا پورې او ما ته وګوره نه خو پټ یې بچې خبره واوره دلته کې د هغه نیلوفر کور کوم ځای کې دی نیلوفر خو زما خور ده ښه دی ورته یا الله ستا لاک لاک شکر دی خاونده خپل منزل ته راورسېدو ډېره ښه ده ښځې دا خو اوس د مونږ کار وشو بچې مونږ به لږ خپل کور ته به ونه ځي راځئ ده مورې مېلمانه راغلي پخیر هغه راځه کښېنه خاونده ننګې ته څه کښېنه سر ته کښېنه ډېره ښه ده ښځې کښېنه مورې د دې سره خبرې کوم مېلمنو سره او زه بازار نه سودا راوړم نه نه بچې مونږ هېڅ هم نه خورو مونږ ځان سره په ګاډي کې مټۍ راوړې ده که کار وشو خو ټول به وخورو او که ونه شو نو واپس به یې ویسو د ځان سره تاسو وخوایئ چې څنګه راغلی یې مونږ ستا د لور رښتې له راغلي یو خپل زوی له یې غواړم میراث چې ته هم څه وایه که نه ته وایې که نه ښځې نو زه به پکې څه ووایم بیبي موږ غریبانان یو ستا د زوی او زموږ د خور تړون به څنګه کیدی شي ولې نشي کېدی ځکه چې لوی ذات خو د هغه الله تعالی دی انسانان خو د ځمکې چینجي دي یو بل خوري
مونږ ته نور هېڅ نه دي پکار صرف ستاسو د خور لاس پکار دی تاسو یو پېره ها وکئ بس تاسو ته بلام خلاصه ټیک ته بیبي دا رشته مونږ ته منظوره ده مبارک شه سړیه مبارک شه تاري مبارک شي ښځې مبارک مبارک هم شه ډېر مبارک شه ډېر هسې ما وی چې هغه نیلوفر لور موسې شوه چې لږی وګورو دا تاسو کړئ زما مور او پلار ناست دي که نه دې کې دا یوه زما مور نه ده دا زما دوست دی سراج څه او دا بل دا چې کوم زما پلار جوړ شوی دا زما پلار نه دی دا د سراج دوست دی جمالې ستا خپله مور ولې رانغه ګوره زما مور په دې واده رضا ده خو زما پلار په دې واده رضا نه دی ها چې کله زما او ستا واده وشي او زه تا په سره ډولی کې خپل کور ته بوځم نو بیا به ستا دواړو سره ملاقات وشي کله ډېر ژر दाजी रास्ता से बोल रहा वीडियो पर बस देखो दरवाजे बंदी शुरू बस देखो बस बता सो सफर बॉर्डर क्यों कई ना कोई कई बिजली बिल बमर कोई गैस बिल बमर कोई वो तो बिल बमर कोई कल अब बिजली बिल वर लगू ना बिजली बहुत ना कट का दादा सुसवाई तमाशमानों ने गलती कीगी हम मोटारे बिया माफ की अगल शहज़े तास आखिरी फैसला सबरे तसमा बतौना देश को समा बदमे तखाना लो चलते हो कल चला फोटो तो बोलो बंदूक में पैदा को क्या बात है को दरवाजे बता बता बुलोश बच्ची तनी लोफर द तो न पस दासी मालूमीगी लगे च बनी कोर के अनु सुकूना उफ के दिउची का मोरे यो जल बदाकोर बिया बादी दूर पर दलते न लाड़ा उस दिन गोर बदल तरासी हां अजने सोंग त बच्ची ढेर मालदार अजने द मोरे वासर ढेर मीना कई बस जात लुए दे जका यारे Mondi ali ki, o mondi ali. Nago hara,
داسې هېڅ خبره نه ده خو خفه په دې یم چې زه ستا ژوند ته ولې راغم ولې ته ولې دې خبرې افسوس کوې افسوس په دې خبره دی چې زما په وجه باندې تا د محل غونډه کې کور پرېغوستو خو ما ته هېڅ افسوس نشته ولې چې ما له خدای ستا غونډه کې د ژوند ملګرې راکړې ګوهره تا ته نوکري میلونه شوه فلحال خو مې لا جیب ډک دی چې کله خالي شو بیا به نوکري وګورم تا ته د نوکرۍ څه ضرورت پېښ شو ته خو د جنید خان یک یوازې نیازبین دوې نیازبینتوب اوس نشته سراج خان تا ته جوړ پته نشته زه مې د حاجي سره د ښځې د کوره بهر شړلی یم ستا سره ستا پلار دومره ظلم ونیو تا ته خو پته سراج چې زما د حاجي په دې واده باندې آسان دا ما په خپله خوښه باندې کړی ما خو په سره جوړه کې خپله ناوې خپل کور ته بوتله خو د حاجي نه مې دا خبره برداشت نه شوه مونږ دواړه د کور دا راته ووایه چې اوس تاسو اوسېږئ چېرته به اوسه په سروي کوارټر کې د نوکرانو په کوارټر کې بیبي جي تاسو بیبي جي نه مور وای بچي مور راځئ مور تاسو کینې زه تاسو له چای پخوم ته ما سره کښېنه زه دلته چای څښلو نه یم راغلی تا سره او خپل زوی سره خبرې کولو راغلی یم چېرته یې زما زوی خو سهار نه چېرته تللی دی ښځه پرېږده ته ووایه ته زما زوی سره خوشحاله خو یې که نه ډېره خوشحاله مورې بچې د ګوهر پلار ډېر ځلي دی هغه همیشه خپله کړې ده خو زما دا دعا ده چې خدای تاسو له خپلې شانتې زوی درکړي نو د نوسې مینه به یې پخپله دلته راولي او هر څه به ومني خدای دې وکړي مورې چې همداسې وشي ځکه چې زه ګوهر په دې تکلیف کې نور نشم لیدی زه خو په ځمکه د وده کېدو عادت یم خو ګوهر نه هغه ټول عمر د سرو سپینو په پالنګو دي شوي دي قیمتي نه قیمتي جامې یې اغوستې ده ښه نه ښه خوراک یې کړی دی خو اوس حوصله وکړه بچې ته فکر مه کوه یو نه یو ورځ به ستا څخه دا شتمني او فیصله ژوندی یم تاسو به لږو تندو ته نه پرېږدم چې ستاسې ته هم ضرورت دی که نه نو ما ته وایې که نه بچې مورې ته د ګوهر پلار ته ووایه خیر ده که هغه ما خپل کور ته نه پرېږدي خو ګوهر دې په خپل کور باندې نه بندوي بچې د ګوهر په رګونو کې د زدي پلار وینه ده چې تر څو په خپلو پښو ولاړ نه وي دولت یې نه وي ګټلی نو د هغه کور په درشل به دننه نه راځي کله چې د هغه کور دروازه به کلابېږي نو هغه به یوازې نه تا ځان سره راولي بدل پلے ون توبا جدا ہر کوئی د پیغل توبا داشی بدل پلے ون توبا زما پشان د عاشقای په غم مختش جینه لمبا لمبا شي جینه لمبا 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 شي جینه لمبا لمبا جدا
शिजिने लंबा 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 शिजिने लंबा लंबा د ګوهره ډېر پریشان یې زما ښکلې تا ته نوکري میلو نه شوه ښځې ټول عمر مې تیاره خوړلې ده دا نوکري راباندې اوس ګرانه شوه مور راغلې وه چا زما که ستا ستا مور راغلې وه څه ده هغې وې که څه تم ضرورت نو بیا ما ته ووایې ما ته د هغې د مدد ضرورت نشته ښځې زه یې د هغې په حساب نه ولې غواړم چا چې زما دنیا ته رالېږلی د هغې د کور په ګوټو هم ونیسم رښتیا هغه پیسې چېرته ورکوي هغه دننه بکس کې دي ښه ده ته ارام وکړه او زه هغه دی ته ورخبرم ښه ته دا پیسې چېرته یوړې های 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 دی خوشه وا قسمت وا زار دی شما ورخه ته او جواری و د خدای ظالمه تا خو به مونږ منې کولو سراج خان ډېره تنګدستي مې تېره کړه نوره مې نه شوه تېرولی یاره ځکه مې د ډېر سوچ نه پس دا فیصله وکړه چې راځه یو دور ته مو لګوه کیدای شي په ژوند کې دې بیا سپرلی راشي ځکه مې دا تاش راچوت ها نو دومره دولت دې وګټو ها غرق شوه تباه شوه یا لکه سجل دی نیکه دومره موده بعد را خدای پاک لور راکړه او هغه مړه شوه نیکه مړه شوه ژاړه مه جمالیا ژاړه مه الله تعالی غفور رحیم دی زمونږ د ورندار غېږه به یاده کړه دا واخله ګوره سم تاج په لاس کې راغیستی دی کښېنه ورسره ومشغول یې کړه کښېنه ځه وایه جمالیا څه غواړې یکا ایک لاکھ روپے خان یکه بار شوه لور دې وشوه
جوهر خان چېرته روان شو پیسې ما نه واله که راځم ګوهره مبارک دې شه خدای تعالی څومره ښکلې لور درکړه ته وګوره څومره ښایسته ده ښایسته به وي خو نصیب یې ښایسته نه دی دې دنیا ته په راتلو سره یې زه په دفتر کې لړه کړم زما ګټه یې په بیلات کې بدله کړه داسې وې ګوهره ولې ته خوشحاله نه یې خدای موږ باندې رحمت راوروي دا رحمت نه دا زحمت دی دا هغه اور دی چې موږ دواړه وسوځئ راکړه دا ماشومه نه نه پرېږده زما لور پرېږده زما لور سکي پرېږده زما لور چېرته بوځې چېرته بوځې ګوهره زما لور چېرته بوځې ګوهره زما لور راکړه دا څه کې دا خو ستا لور ده دا زما لور نه دا زما بدقسمتي ده ګوهر خان لوڼه خو د الله تعالی رحمت وي دا زما دپاره رحمت نه زحمت دی او نن به زه دا ماشومه تا پیدا ګوره جماليه هلک وکړه ماشومه شوه باچا بهر شي ګوره ګوره غلی شه ته خپله ډېره چلوه बाचा हो तक दे बाचा څومره ظالم پلار دی او بدنصیبه چې خپله لور یې د ګل په شان په جوهرۍ کې بیله جماليه ما تا ته ویلي نه چې الله تعالی غفور رحیم دی ابا زمونږ د ورندار جولۍ یو پیره بیا ډاکوي جدا که دا ماشومه او بوی د ورندار له نیکه نن نه بعد زه دا جوالي نه کوم هسې نه چې لیونی شم او دا ماشومه پکې بیلم د دې جوارۍ نه د ما توبه ده توبه ده یا الله توبه مې ده یا الله توبه مې ده ته دلته ولې ناست یې باسه 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 مخکې شه وګوره کنه روحه ګوهر زما لور چېرته بوتله چېرته یې بوتله زما لور ورندار پرونه پورې چې کوم ګوهر د انسانیت او د شرافت په لاره باندې روان و نن هغه ګوهر یو ډېر غټ شیطان جوړ شو یو ظالم پلار جوړ شو داسې وې روحه څه شوه زما لور چېرته یې بوتله چېرته هغه خدای مګه نه نه خورې داسې هېڅ خبره نشته ستا لور ژوندۍ ده نو بیا چېرته ده زما لور چېرته ده ستا لور ګوهر په جوارۍ کې بیله
نیلوفر نیلوفر خدای خبر چې دا چېرته لاړه ځان دې هم جوبن کړو زما همدا دې وماته کړه زما زوی دې زما نه جدا کړو زما زوی دې در په در کړو اوس خو به د اولاد په جدایۍ پوره شوې مور پلار په ځانو کې هرې چلې هرې ته د یوې ورځې ماشومې دپاره څومره ژاړې لږ سوچ وکړه چې موږ به خپل زوی پسې څومره کړېدلي یو څومره به ورپسې ژړېدلي یو ما معاف کړه مورې زما په وجه تاسو نه ستا زوی جدا شو ځکه خو زما نه زما لور جدا شوه زه به دلته نه لاړه شمه نه بچې نه ته به اوس چېرته ځې زموږ په قسمت کې به همدغه لیکلو بخیر راغې خوري څوک یې ته زه د نیلوفر مور یم چېرته ده زما لور ښه ښه ته د نیلوفر مور یې نیلوفر راشه وګوره که نه ستا مور راغلې ده مورې زما لورې څنګه یې بچې څنګه یې مورې خدای خبر زما لور چېرته ده ګوهر هغه بوتلې وه جوارۍ کې وبهلله صبر کوه بچې صبر کوه بچې ګوهر زما زوی دی خیرې خو ورته نشم کولی خو دا سوال ضرور کولی شم چې زما زوی راځي او که نه خدای دې ستا لور راولي که ستاسو اجازت وي یو څو ورځو له به دا لور مې بوځمه نه خورې نیلوفر صرف ستا لور نه ده زما هم لور ده زما یې ګور ده تاسو غم مه کوئ مور ټیک وایي تاسو صرف دعا کوئ چې زما لور ما ته ملو شي الله به خیر کړي الله भरोसे साथा बच्चे अल्लाह भरोसे साथा अल्लाह बा हर से टिकी बच्चे कपके जमा
څنګه سالمان خلک دي چې ماشوم لور په لاره کې پرېغوسته. د ما ښکلو بچې د ښه ښکلو لور مې ده د ښه ښکلو بچې مې دي زما بچې زما لور زما لور زما لور زما لور
جمالیا جوهر خان ته او په دې حالات کې جمالیا دا راته وویل چې زما لور چېرته ده چېرته ده زما لور ستا لور ما ډېر په مینه ساتله خو هغه بدنصیبه وه د ما ښځم په حق ورسېده نو زما لور څه شوه ستا لور هغه مخامخ بنګله نه ده د هغې په درشل باندې مې پرېښوه بیا دې زنین जवारे की पहले लीदा संगा तेरा पर जिगर टुकड़ा पला दूर के जवारे की पहले तेरे बाल हमारे मुखी पास दादी जुबान राजी ने तो सोना वाला वर्ष ने सबरा चला करना सारा दादी हमारा ډاکټر صاحب ولې څه چل شو دا وګوره ډېره زیاته تبې ده خدای خبر چې څه چل پې شوي دي دې وګوره که نه څه شو ډاکټر صاحب وایه که نه زما په لور باندې څه چل شو تا ډېر ناوخته په خورې ستا ماشوم مړه ده نه دا نشي کېدی دا نشي کېدی دا نشي کېدی نشي کېدی دا نشي کېدی حوصله ساته خورې خدای ته هم دا منظوره وه څنګه حوصله وکړم زما د زړه ټوټه ماره جدا شوه زما ځان ازګر ماره جدا شو زما لور د تور خورو لاندې شوه حوصله وکړه بچې حوصله وکړه بچې ته چېرته وې دومره موده او زما لور چېرته ده دا خو په زوره زما لور بوتله خو تقدیر یو ځل بیا ما له خپله لور واپس راوسته چېرته ده چېرته ده
ما هغې له بوځه چېرته ده هغه راځه ما سره دا خو هدیره ده زما لور چېرته ده دا خو په جوارې کې بېللې وه اوس یې ولې یادوي نور مې مه کړه ښځې دا راته وایي چې زما لور چېرته ده ستا لور د دې خاورو د لاندې پرته ده مړه شوه ستا لور مړه شوه زما لور مړه شوه زموږ د دواړو لور لورې زما لور زما بچې بچې ته خپل بابا نه ولې خفه شوې ولې خفه شوې ته موږ نه ولې خفه شوې ته موږ نه ولې خفه شوې بچې وګوره ښځې دې جینۍ ته وګوره چې زموږ زوی موږ نه جدا کړو او خپل هم چېرته لاړه دا ګوهر پلاره ګوهره خو تا په خپله د کوره ویستې دی او نیلوفر هغه خپل اولاد لیونې کړې ده خدای خبر چې هغه بوس چېرته وي جنید خان څه چل دی څوک یې تاسو چې داسې زما کور ته راننوتی جنید خان زما نوم سراج خان دی او د جوارې اډه چلو ستاسو زمانه پوره 1,00,000 روپۍ اخیستې دي او په جوارې کې بللې دي هغه غریب خو فقیر شو ځکه خو ستا لره ما نه څه غواړې په 1,00,000 روپو باندې سود نه غواړم ځکه چې جوارګر یم سودخور نه یم 1,00,000 روپۍ غواړم هغه هم په خلاف باندې ګوهر ما له کوره ویستی دی کړی مې دی زه د هغه ذمهوار نه یم ولې دا څنګه کېدی شي جنید خان ګور ستا زوی دی ستا وینه ده هغه ته څنګه اف کولی شې زه نورې ستا کړه ته نشم اورېدی حیا کې دلته لاړ شه لیونات چې پولیس درپسې راولم ناجي پولیس سره خبرې ده چې زه لا ژوندی یم که ته ما خپل زوی ګڼې او که نه خو زه دې خپل پلار ګڼم زما مور او پلار ته چې څوک سترګې سرې کړي زه به د هغه نه سترګې وباسم ښه ده ګوره چې ته هم راغلې پلار ته دې ووایه چې ما له پوره 1,00,000 روپۍ راکړي کنې ستا سره به دا ټول کوت راکړم اخر د نستوړې معرفتې که نه ټک دې راکړه که ما ته 1,00,000 روپۍ میلاو نه شوې نو یو ټک خو څه دومره ټکونه به درکړم چې لیونی سپېلنی به دې کړم 10,00,000 روپۍ د څه ته بدماشی
چې زه به ستا په نوم باندې ستا د پلار نه 10,00,000 روپۍ واخلم او څه د شرافت کاروبار به پرې شروع کړم خو خدای تعالی زما په نصیب کې د حلالو ګټه نه د حرامو ګټه یې لیکلې ده د حرامو ګټه Acabar! Gora! 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 خیمه زه Gora بچی داجي زه تانه بخښنه غواړم ما معاف کړه داجي ما تاسو دواړه معاف کړی بچي دواړه مې معاف کړی